خصوصا په مور پلار خرچه کوئ ډېره خرچه په مور پلار کوئ ځکه چې دا پیسې د بیا هم راځي او بیا به هم وګټي خو مور پلار هغه رشته ده چې یو پیر په قبر کې کېښودو کیسه ختمه شو دا صرف یو پیري بس چې یو پیر د مور پلار خاورو د ډیري لاندې کړو خبره ختمه شو دا سوچ ته نشي کولی چې بیا به مور پلار راشي ښکلې خرچه په هغوی باندې کوئ ښه مزېداره دا تپوسونه دې مه کوه ها څه په کار دی کله نه کله د مور پلار خصوصا چې هغه ډېر درانه و اخلاقیان هغه دې بچي ته ویم نه چې زما څه په کار دي ته د ځان نه د یو بوډا انسان څه په کار دي د ځان نه خرچه کوه د یو بوډۍ مور څه په کار دي د ځان نه ولېږه دا بعض نیم بوله 500 روپۍ ولېږي روپۍ او بیا یې ترې میاشت په اخره کې د بې شرمه تپوس کوي دې په کوم ځای کې ولګولې دا په تا چې دومره لګولي په لکاو تا نه چېرې تپوس کړی نو په مور پلار خرچه کوئ دا ډېره ګټه صدقه ده ډېره ګټه صدقه ده چې دا بوډا پلار لاس اوچت کې ستا دپاره دعا وغواړي بوډۍ مور ستا دپاره لاس اوچت کې دعا وغواړي نو الله به د دنیا هم ښایسته کړي الله به د آخرت هم ښایسته کړي د هغې نه بعد یو نوم دی د الله النصیر